قدرمنو مرګ حق دی او په دې کې شک نشته کوم انسان چې هم مړ شي د هغه حقيقي ژوند شروع شي. د ژوند په دې منډه کې ډیر خلک بې ګناه هم وژل شول چې یو پکې غزاله جاوید هم ده چې ډیر په دردونکي مرګ باندې وژل شوی و. خو اوس یو ځل بیا د هغې مور د غزاله جاوید باره کې ډیرې دردونکي خبرې او معلومات شریک کړي دي چې هغه په قبر کې په ډیر تکلیف ده او وایي چې ماته بیا بیا خوب کې راځي. د غزاله جاوید مور په یو نوي انټرویو کې ټول حقیقت بیان کړی دی او ویلي دي چې لور مې بیا بیا په خوب کې ماته راځي او وایي چې کوم خلک زما سندرې اوري نو زه ډیره په عذاب کیږم. خلکو ته ووایه چې زما سندرې نه اوري نو زه دا پیغام تاسو سره شریکوم چې د یو مور په صفت زه د ټولو پښتنو نه غوښتنه کوم که د نړۍ په هر ګوټ کې دي او د غزاله جاوید مینوال دي نو مهرباني دې وکړي د خپلو اکاونټونو نه دي د هغه ویډیوګانې لرې کړي ځکه چې همدغه ویډیوګانې چې څومره وایرل کیږي نو نور هم هغې ته تکلیف ملاویږي. نن سبا زیات خلک په ټیک ټاک کې هم د غزاله جاوید ویډیوګانې او وایس استعمالوي نو دا هم ښه نه کوي ځکه چې هغه اوس د حساب کتاب ځای ته ورغلې ده او په داسې کار چې هغې ته تکلیف ورکول کیږي او تاسو هغه کار کوئ نو دا بالکل ښه کار نه دی. غزاله جاوید چې کله ژوندی وه نو ډیر مینوال لرل چې د مرګ نه پس هم هغه ډیر مینوال لري خو دغه مینوال هیڅ پیدا هم نشي ورکولی ځکه چې اصلي خبره د هغې د خپل عمل ده. که د یو انسان عمل ښه وي نو الله تعالی به یې مخکې کامیاب کي. د غزاله جاوید مرګ د هغې د خپل خاوند د لاسه شوی و چې خاوند طلاق کړی وه او بیا د هغې نه پس د هغې مرګ وشو چې دوی چېرته پروګرام له روانو او خپل پلار هم ورسره و چې دوی د بیوټي پارلر نه بهر راووتل نو خاوند پرې ډزې وکړي او د لور سره سره پلار هم وویشتو. دوستانو دا و د غزاله جاوید د مور یو پیغام او معلومات چې در تاسو مو در رسول. ډیره مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. زموږ مقصد هم دا دی که تاسو سره اوس هم د غزاله جاوید ویډیوګانې او یا سندرې وي نو هغه مه اورئ او ډډه ترې وکئ او ډیلیټ یې کئ. خارق لیک چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.